ملګرو په دې هیله چې روغ جوړ او د عافیت جامې مو پر تن وي. ملګرو په ننني ویډیو کې په ای آی سره یا مصنوعي ځیرکتیا یا هم چټ جی پي ټي باندې د یوې ژبې زده کول تمرین کوو چې موږ څنګه کولی شو په ای آی باندې یوه ژبه زده کړو. اګر د نړۍ هر ژبه ستاسو زړه وي تاسې کولی شئ په ای آی باندې زده کړئ. خو نو دې لپاره چې تاسو د نړۍ یوه ژبه په ای آی باندې زده کړئ نو دغه یو اپلیکیشن د ملګرو تاسو ته شاید زیاتو ته معلومات وي. دا زیاتره خلک د سوال او جواب لپاره کاروي. نه په دې باندې ډېر زیاتې کارونه کوي. که تاسو غواړئ دې مکمل کارونه زده کړئ نو کمنټ کې راته وکړئ، زه دې باندې تاسو ته نور هم ویډیو جوړوم. ما تېره ورځ هم په دې باندې یوه ویډیو جوړه کړې وه او نن هم غواړم په دې باندې یو تفصیلي ویډیو جوړ کړم چې موږ څنګه کولی شو چټ جي پي ټي باندې یوه ژبه زده کړو. ښه نو ملګرو دغه چټ جي پي ټي لینک ملګرو تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې اچوم، له هغه ځای نه اسانه ډاونلوډ کولی شئ او کولی شئ پلی سټور کې چټ جي پي ټي سرچ کړئ، دا اپلیکیشن درته راوړي. ښه نو په دې باندې موږ څنګه یوه ژبه زده کوو. نو اسانه ده ملګرو، فقط د اپلیکیشن را پرانیزئ. کله مو اپلیکیشن را خلاص کړ موږ ته یو داسې صفحه راکوي د سرچ باکس. صحیح ده ملګرو. په دغه ځای کې موږ مثلا زه ورته وایم زه غواړم صحیح ده ملګرو زه غواړم انګلیسي ژبه زده کړم له صفر څخه. صحیح ده ملګرو له صفر څخه دا زه ورته لیکم او دا ورته لیکم دا یې موږ ته ګورو څه شی لیکي. دا ډېر ښه تصمیم دی. انګلیسي ژبه زده کول کولی شي د تعلیم، تجارت، انټرنیټ، نړیوالو اړیکو پرانیستي ده. دلته ملګرو موږ ته اول لومړی پړاو د الفا، کلمو او جملو پېژندنه ده. صحیح ده ملګرو. موږ ته ABC لیکلی ده. صحیح ده. شپږ ویشت حرفونه دي. تمرین هر حرف به لیکل تمرین که عام لغتونه دي ملګرو. اپل ده، بوک ده، واټر ده، نیم ده، هیلو. دا څنګه ده ملګرو لغتونه دي. دلته موږ ته ساده جملې لیکلي. آیا محمد وټ از یور نیم دس از ا بوک. دا څنګه ده ساده جملې یې موږ ته لیکلي دي. غواړئ دلته هر درسونه او تمرینونه فایلونه چمتو کولی شم. فقط وایي څنګه کول درته اسانه دي. هیله ملګرو دلته موږ ته وایي چې تاسو څه رقم اسانه ده. وایي غږیز پیغامونه هم درته کوي او که متن لري هغه کوي. نن غواړئ الفا درس پیل کړو. هو نن غواړو الفا درس پیل کړو. الفا ملګرو هغه الفابېټ هغه ABC ته وایي له A نه زد. راځه نن انګلیسي الفابېټ درس پیل کړو. صحیح ده ملګرو. دلته لیکلي نه پیل کړو. الفا شپږ ویشت حرفونه لري نه. صحیح ده ملګرو. دا هم وړه هلته لیکلي کاپیټل لیټر بیا لیکلي سمال لیټر. څنګه ده واړه حرفونه یې موږ ته لیکل. بیا په پښتو تلفظ یې هم ملګرو موږ ته لیکلی. صحیح ده ملګرو. دا واړه او غټ ټول حرفونه یې موږ ته راوښودل. بیا دلته موږ ته یو تمرین راکړی ده فور بوک او فور افل. صحیح ده ملګرو. فار کټه په شکل دا شیان څنګه ده موږ ته راښودل. دلته غږیز تمرین هم کړی ده. که غواړئ دلته د تلفظ هغه ولېږم نو راته ووایه. یعنې کولی شي موږ ته په تلفظ لارې هم یو شی راوښیي. دې ته ورته ملګرو هر څه کولی شي دی تاسو ته دروښیي. اوس خو زیاتره وایي دا خو انګلیسي ژبه غواړم یوه بله ژبه پرې زده کړم. صحیح ده. زه اوس ورته لیکم زه غواړم عربي ژبه زده کړم له صفر څخه. صحیح ده ملګرو. زه دلته ورته لیکم. اوس ګوره ملګرو موږ ته څنګه کوي راښیي. ډېر ښه سردار صاحب دا ډېر غوره تصمیم دی چې تاسو غواړئ عربي ژبه له صفر زده کړئ. زه به تاسو ته یو مرحله په مرحله پلان چمتو کړم. صحیح ده ملګرو. موږ ته اول پلان راکړی ده. الفاظ زده کړئ. الحروف الهجائیه ته کې چې ملګرو عربي ډېر نه پوهېږم. د عربي ژبه څنګه ټول 28 حرفونه دي. دا ټول موږ ته هدف څنګه راغلی مرحله د لغتونو دي. السلام، السلام علیکم، مننه، شکران، کتاب ته وایي، کور بیت ته وایي، اوبه ما. صحیح ده ملګرو. دا ټول موږ ته کړي دي. انت نارینه ته وایي، انتي ښځې ته وایي. څنګه ملګرو دا ټول څنګه ده موږ ته تمرین کړل. کوم څه اړتیا لرئ ګورئ نن اپلیکیشن هم ښه تاسو کولی دغه اپلیکیشن هم ډاونلوډ کړئ. د همدارنګه موږ ته کولی شي PDF کتابونه هم راکړي، ویډیو او هر شی څنګه موږ ته راکولی شي. په همدغه طریقه تاسې کولی شئ له چټ جي پي ټي سره یوه ژبه زده کړئ. مهم ده چې ویډیو مو خوښه شوې تاسو کاروبار وکړئ ملګرو. خامخا تاسو کولی شئ د نړۍ هر ژبه او هر څه مشکل چې لرئ تاسو کولی شئ په چټ جي پي ټي باندې زده کړئ. که غواړئ د چټ جي پي ټي لپاره نور هم کورسونه درته چمتو کړمه نو ویډیو کې کومنټ کې ولیکئ، انشاءالله درته چمتو کومه. تر بیا پورې په لویو بښونکي خدای مو سپارم. هر چېرې چې یاستئ اباد او اباد اوسئ.